یم عاجز ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معاف کړي الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسرار احمد ځواکمل د لغمان ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه 3 پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې په نسوارو او سګرټو باندې اودس ماتیږي او که نه. دویمه پوښتنه مې دا ده چې بدني عبادت، مالی عبادت مړو ته د ثواب په نیت وررسیږي او که نه. او دریمه پوښتنه مې دا ده که تاسو د تعزیت مسنونه طریقه راوښیئ چې د تعزیت مسنونه طریقه کم یوه ده. د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم چې له نورو ماتونکو شیانو څخه علاوه اودس په هر هغه شي باندې ماتیږي چې په هغه کې نشه وي، او په نسوارو او سګرټو کې دومره نشه نشته چې فقهاو کرامو د اوداسه په ماتولو کې اعتبار ورکړی. یعنی کمې نشې ته چې فقهاو د اوداسه په ماتولو کې اعتبار ورکړی دومره نشه په نسوارو او په سګرټو کې نشته. نو لحاظه په دغه دواړو شیانو باندې یعنی په نسوارو او په سګرټو باندې اودس نه ماتیږي. البته د بدبویي د لرې کېدلو دپاره د خولې پرېمینځل دا ضروري دي. همدغې مسئلې ته علامه ابن عابدین شامی رحمه الله په رد المحتار کې په 6 جلد کې 459 صفحه کې کتاب الاشربه کې پوره وضاحت ورکړی. وخت کم دی چې د هغه عبارتونه زه تاسو ته ولولم. مدینه وایم زه جوستل صرف سودا